قیامت ډیر ژر راتلونکی دی. دا علامات باید هر مسلمان وپیژني مخکې تر دې چې ناوخته سي. قیامت به کله راځي؟ د قیامت د راتلو علم یوازې د الله تعالی سره دی، خو نبی علیه الصلاة والسلام 1500 کاله مخکې د قیامت ځینې نښې بیان کړي دي چې دا نښې تقریبا په پوره کېدلو دي. په اسلام کې د قیامت نښې په دوو برخو ویشل سوي دي، لوی نښې او کوچنۍ نښې، چې په دې نښو کې ځینې لا پخوا واقع سوي دي او ځینې اوس روانې دي او ځینې به یې په راتلونکي کې واقع سي. شروع کوو په کوچنۍ نښو باندې. اوله نښه دا ده علم به ختم سي او جهالت به خپور سي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای د قیامت څخه د مخه به علم به ختم سي او جهالت به خپور سي. خلک به شراب خوري او زنا به ډیره سي. دویمه نښه په امانت کې خیانت کول. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای کله چې امانتداري ختمه سي نو تاسې د قیامت انتظار کوئ. دریمه نښه د سود، زنا او د شرابو ډیروالی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای د قیامت د نښو څخه دا ده چې زنا او سود به ډیر سي. څلورمه نښه د وژلو زیاتوالی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای قیامت تر هغې نه راځي تر څو چې وژنې زیاتې نه سي. پنځمه نښه د وخت تیز تیریدل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې وخت به ډیر تیز تیریږي. یو کال به داسې تیریږي لکه یوه میاشت، یوه میاشت به داسې تیریږي لکه یوه اونۍ واري، او یوه اونۍ به داسې تیریږي لکه یوه ورځ واري، او یوه ورځ به داسې سي لکه یو ساعت واري، یو ساعت به داسې تیریږي لکه د اور یوه لمبه واري. شپږمه نښه د ښځو ډیروالی او د سړو کموالی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې ښځې به ډیرې سي او سړي به کم سي، تر دې چې د 500 ښځو دپاره به یو سرپرست وي. اوومه نښه د زلزلو ډیروالی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای قیامت به تر هغې نه راځي تر څو چې زلزلې ډیرې نه سي. دا د قیامت ځینې کوچنۍ نښې وې چې تاسې واورېدلې. اوس شروع کړو د قیامت په لویو نښو باندې. د قیامت د لویو نښو څخه یوه لویه نښه دا ده چې لمر به د لویدیځه راوخیږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای قیامت به تر هغه وخته پورې رانسي تر څو چې لمر د لویدیځه نه وي راختلی. دویمه لویه نښه د مځکې حیوان یا دابة الارض راوتل. الله تعالی په سورة النمل کې د دې بیان کوي، وایي کله چې د قیامت خبر موږ پر دوی واقع کو نو موږ به د مځکې څخه یو حیوان راوباسو چې د دوی سره به خبرې کوي. دریمه لویه نښه د دجال راوتل چې دا د قیامت د لویو نښو څخه یوه لویه نښه ګڼل سوې ده. څلورمه لویه نښه د عیسی علیه الصلاة والسلام نزول چې دی به د دجال د قتل دپاره راواستول سي، چې دا د قیامت د لویو نښو څخه یوه لویه نښه ګڼل سوې ده. پنځمه لویه نښه د یأجوج او ماجوج راتلل چې دوی به په دنیا کې ډیر غټ فساد وکړي، چې دا د قیامت د لویو نښو څخه یوه لویه نښه ګڼل سوې ده. شپږمه لویه نښه درې سترې زلزلې راتلل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای قیامت به تر هغه وخته پورې واقع نه سي تر څو چې درې سترې زلزلې نه وي راغلي، چې یوه زلزله به په ختیځ کې کیږي او یوه زلزله به په لویدیځ کې وي او یوه زلزله به په جزیرة العرب کې وي، چې دا نښې د قیامت د رانږدې کېدو علامات دي او مسلمان باید د دې نښو څخه عبرت واخلي، خپل ایمان قوي کړي او الله تعالی ته تسلیم سي.